الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأيد جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أعز الإسلام بجنود المجاهدين وحرر وطننا من اليهود والهنود والأمريكان والمشركين وكرم دماء الشهداء المسلمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين وأمير الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لهر سوڑانی طول گڈنوالو شیخ صاحب او علماء کرامو مجاہدینو او دولس مخاور و سپینگیرو طول گڈنوالو تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ثانیاً دمک ارادت آچے بچے دی فکتکا فو مرکز کے دی فکتکا دا تیر انقلاب دا طول شہیدانو دا طول ویاڑلو غختلو او قہرمانو شہیدانو کو ویاڑ یوالو جلسہ منعقد کو خو مشورہ کو دیر آگلا چه اولس غریب دا اولس رسیدگی ناسی کولای نو فیصلہ پا دی وکڑا چی یو جلسہ پدغ سمتو پدغ جہاد کی ہوکو او بلا جلسہ آگا دی ارگن پا جہاد کی ہوکو چونا جمنگ پتیر انقلاب کی دیر استر حد دی دیر استر شخصیتونا جمنگا قہرمانان جوانان آگا بیانونی سلمیان آگا وقتنی سلمیان چل مرمی حسن تا خجالت کاؤ آغا خیستر فعنان چسپگمئی بے خارست حیران ہوا آغا شہیدان سل یوگی حالون قربان کل یوگی قلیبین قربان کرے یوگی قلی ککرے قربان کرے او منتاستے ازادی منتاستے حسائی منتاستے سکاری منتاستے خوشحالی راکڑا مجھے حمدر و شہیدان و فبیان دلتا منگا راغلی ہو دا مجلس منعقد سوئیلا لطول اڑان دے دی فکتکا طول غیرتی ملستا او خاصتاً دی شہیدانو فتمنو ابرمندو کورنیتا او دی شہیدانو مجاہدو مونوتا دی شہیدانو دل کے مشرانوتا دی ہوئی دی شہادت تسل مبارکی بائما او لا اللہ تفا غوالم چی دی ہوئی پر بدلکے اللہ مونتا نور دس جوانان راکی نور دس وعدن ظلمی راکی چی دمونگ دوا اسلامی دن دے ارتقا او دخل وطن در خشاری دی پارا ہر جو بہترین نظر آو دسی ورنو تمہارے چمالی تاچب مخت تلاوت کو اللہ جل مجدہو فرمائی من المؤمنین رجال علماء کرام ناستا دامین دا تبعیز دا فارم اللہ دشنو عیشی طول مومنان میڑانی دی منگتا چی بہر سوکر زانتا میڑانی وائی غیرتی ننگیالی او تننگو دا غیرت خاون وائی فاللہ منگتا پا قرآن کی آئینہ او ہندار را دے گلے دا پیغی کے منگتاش دا قتل پکار دی سوچو کو میڑن توب کرا دی اللہ میڑن توب پا قرآن کی مرتکو دلائی دا من المؤمنین رجال بعد المسلمانان و مؤمنان سخا اگر اختیار میڑنی بھی اگر اختیار میڑنی بھی اگر ننگو دا غیرتو دی ہمتو دا
وجود خاوندان وي. څوک دی هغه؟ صدقوا ما عهد الله علیه. هغه خلک دي چې الله تعالی مشوره کړې وه، الله تعالی کوم تعهد کوم پیمان کړی و هغه یې رښتینی کړ. فمنهم من قضا نحبه. نو بعض له هغوی څخه هغه و چې هغوی هغه خپله نظرانه سرته ورسوله، هغه ښکلی او بهترین جام د شهادت یې نوش کړ. ومنهم من ینتظر. او بعض له هغوی څخه هغه دي چې هغوی همدغه انجام ته انتظار باسي. البته څنګه دي؟ که هر څومره تلاطم د طوفانو پرې راغی، که هر څومره سختۍ پریشاني پرې راغلې، که هر څومره وحشتونه بربریتونه پرې راغله، که هر څومره چاپي او د پاسه او د ځمکې خبره پرې راغله، که هر څومره سختۍ او تکلیفونه پرې راغله، که هر څومره کړاوونه او زحمتونه یې تېر کړه. وما بدلوا تبدیلا. خو هغوی هغه لاره چې د خپل ځان لپاره یې مسجد ټاکلی و هغه یې تغییر نه کړ، په هغې کې تبدیل راننوته. خپل ارادې یې کمزورې نه کړې، خپل همت یې کمزورې نه کړ، خپل هغه کوم اهداف یې ټاکلي وو هغه هدف ته یې دوه لارې ټاکلې وې چې یا به شهادت وي او یا به خپل هدف ته رسېدلي وي. الحمدلله زموږ بعض وروڼه هغه یو هدف ته ورسېدل چې هغه شهیدان شول، او بعض وروڼو مو بل هدف ته ورسېدله چې دلته یې موږ ته په دې غیرتي وطن کې په دې ننګیالي هېواد کې ازادي او خپلواکي راواخیستله. تاسو ووایئ الحمدلله. ورونو، افغانستان ولس هغه ننګیالی ولس ته چې د هغوی د ننګ او د غیرت په واسطه باندې هغه افتخاراتو ویاړونه الله دې ولس ته ورکړه چې هغه د ځمکې په پوست باندې الله بل بشر ته نه دي ورکړي. دا به څوک په تاریخ کې راونه کوي که نه چې یو ولس دی په یوه پېړۍ کې 3 لویې امپراتورۍ ته ماتې ورکړي دي. الحمدلله همدغه معاصره پېړۍ کې انګریزان مات شول، شورویان مات شول، او دغه د نن هغه ده تقریبا ټوله نړۍ ماته شوله. تاسو الحمدلله. ورونو، البته د دغه انقلاب امریکایانو د هغوی ملګري راغلل. په دغه انقلاب کې دا جهاد یو ځانګړی جهاد و، یوه خاصه نوعه د جهاد وه. دغه فتح یوه ځانګړې فتح وه او د دغې فتحې په درشل کې الله موږ ته ډېر لوی انعامات راکړل. مخکې د شورویانو په دور کې شورویان چې لوی طاقت و، یو ستر طاقت و، یو لوی اتحاد و، په افغانستان باندې حمله وکړه او یوازې افغانستان د اراده نه وه بلکې د افغانستان د وړاندې نور ملتونه هم په اراده باندې وو. الله د افغان ګړني ولس ته دا همت ورکړ چې د خپلې قربانۍ په مټ باندې یوازې دا نه چې خپلې آزاد کړ بلکې هغه وړاندې چې چپ اراده وو هغه یې ترې خلاص کړ، او کوم ملتونه او اصول یې چې له ستونې تېر کړي وو هغه یې ټول خلاص کړ. خو هغه ته ټوله نړۍ کې موږ ته شا ولاړه وه، په سیاسي میدان کې هم او په نظامي میدان کې هم ټوله نړۍ کې موږ ته شا ولاړه وه. بلکې داسې درته وایم چې د همغه انقلاب په درشل کې چې څومره نظامي توکي موږ ته افغانستان ته راغلي وو د همغه په مټ باندې الله موږ امریکایان هم مات کړه. ټوله نړۍ موږ ته شا ولاړه وه. خو دا ځل باندې امریکا سره له ټول طاقت و زور و زر څخه، سره له ټول جادوګرۍ څخه، ناټو سره ټول طاقت او له ټولې جادوګرۍ ټکنالوژۍ څخه، ورسره د اسیا بعضې ملکونه، د افریقا بعضې ملکونه، دا چې وایم چې تقریبا ټوله نړۍ راته راغلې وه، ټولې نړۍ اشر راته کړی و. له بلې خوا د الله امتحان و، الله نه موږ نه هر څه واخیستله، څومره نظامي طاقت چې موږ یې درلوده هغه ټول الله رانه واخیستل، خالي لاس یې پرېښودو. امتحان ستر و، امتحان سخت و. الله
طالب ته او افغان ملت ته دا قوت ورکړ، دا همت یې ورکړ چې په خالي لاس باندې له ټولې نړۍ سره د مقابلې اعلان وکړ. په باګرام کې امریکایانو به ویل موږ په دې نه منخه نه یو خو پسې موږ دلته ماتې وخوړله. موږ یې په دې خبر یو چې زموږ د ټول طاقت او د ټولې ټکنالوژي سره زموږ په مقابل کې زموږ دښمن یوازې یوه کلاشینکوف لري او بیا هم موږ ماتېږو. دې غیرتي ولس ته الله یو لوی امتحان راوسته، خو الحمدلله الله په امتحان کې کامیاب کړ. موږ تنها وو، ټوله نړۍ زموږ نه چاپېر وه، ټول طاقتونه دلته راټول وه، ټول ځواکونه دلته راټول وه، د هغوی ټوله ټکنالوژي دلته راټوله وه. خو افغان لړني ولس خپل همت له لاسه ورنه کړ او ډېرې سترې قربانۍ یې ورکړې او د دغه سترو قربانیو په نتیجه کې الله موږ ته دا ځل له ټولې نړۍ څخه ازادي او خپلواکي لاسته راکړله. تاسې ووایئ الحمدلله. دا یو ځانګړی جهان دی. فتح الله راکړه، خدای وه ځانګړې فتح وه، ځکه نور فتوحات چې راغلي وو له هغو سره اگر که موږ نظامي خپلواکي لاسته راوړې وه، خو البته فکري او سیاسي خپلواکي مو ډېره کمه لاسته راوړې وه. خو دا ځل باندې موږ په سیاسي لحاظ باندې د ټولې نړۍ په سټیج باندې د یرغلګر قوت نماینده په ذلیل او خجالت انداز کې د یو غریب طالبه د یو دهدرې د طالب په وړاندې راځي او دغه غریب طالب ته الله دا طاقت ورکوي چې د دنیا نړۍ د لوی طاقت په محاذات باندې سره کوي او حتی له هغه څخه د خپلواکي سند اخلي. په دې ځل باندې موږ خپلواکي واخیستله، خو زموږ د خپلواکي سند زموږ په ځای باندې پاکستانیانو امضا کړ. تاسو خو خبرې لیدلې. زموږ د اختلاف کو زموږ د عدمي بصیرت د وجې نه زموږ په ځای باندې چې افغانانو دستخط کړی وای پاکستانیانو دستخط وکړ. الحمدلله دا ځل باندې دغه خپلواکي موږ په نره ترېنه واخیستله او د نړۍ په سټیج کې مو د یو طالب په واسطه باندې چې دستخط یې ورسره کړی و دغه خپلواکي موږ ترېنه واخیستله. او بله خبره ځانګړه پته ځکه وه چې طبیعي خبره ده کومې ډلې چې 20 کاله تر وجنګېږي او د هغوی تر منځه ډېرې سترې وینې تویې شوې وي. تاسو ته معلوم ده چې د طالب تر کوم وحشتونه سو، کوم بربریت وسولونه سو، زموږ شهیدان هغو ته ورونه ورکړل شول، هغوی له ټانګو پسې کش کړل شول، د هغوی سپکاوی وکړل شو، د هغوی رنګه توهین وکړل شو. زموږ نه په ځوان باندې سرپه وسوله، نه مو په سپین ږیري سرپه وسوله، نه مو په عالم سرپه وسوله، نه مو په ډاکټر سرپه وسوله، نه مو په پوهان سرپه وسوله. چا چې د اسلام تور ژیګاوه هغه به د دښمن د غش کار ګرځېده. له دغه ټولو وحشتونو بربریتونو سره الله طالب او د طالب مشرتابه ته دا الهام ورکړ چې تاسې د فتح میدان ته راځي نو د عفو له الهام او پیغام سره راسه. څومره وحشتونه چې شوي وه، څومره ظلمونه چې شوي وه، هغه ټول معاف شوله، هغه ټول عفو شوله. او دا رقم عفو یوازې د ما په معلوماتو باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په فتح د مکه کې شوې وه او د هغه نه وروسته د بشریت په تاریخ کې فضایل باندې نه راغلي. الله موږ ته فتح راکړه، خو په داسې کیفیت باندې چې نن نه په ورځ باندې
په دغه پرون ورځ باندې د پکتیکا په ولایت کې هغه خلک سره ناست ول چې تقریبا د نن نه 4 میاشتې مخکې هغوی سره جنګېدله او یو د بلې مورچلې سره نیولې وې. نن په یو میز باندې سره ناست وو او د خپل هېواد د ابادۍ، د خپل هېواد د سوکالۍ او د خپل هېواد د بهبود دپاره یې مشترکې مشورې سره کولې. دا یو ځانګړې پته وه، دا یو خاص نوعه پته وه. تاسې والحمدلله نو بنان د پکتیکا غیرتي یو مېړنی ولس له دغه فرصت نه سالمه ګټه واخله. قسم دې په الله دی، الله چې نن موږ ته څومره انعام راکړی ده، زه فکر کوم چې دا به انشاءالله په بشریت به چاته نه وي ورکړل شوی. بنا له دې نه ښه ګټه اخیستل پکار دي، د الله د دغه نعمت قدر وایستل پکار دي، شکرانه یې کول پکار دي او شکرانه یې په اطاعت باندې راځي. د نظام اطاعت وکړي، د نظام ملاتړ وکړي. ولې که نظام خدا نخواسته کفري نظام وای، موږ افغان هېڅکله په افغانستان کې کفر نه ده منلی، بیا هم نه منو. که چېرته دا نظام غلام نظام وای نو دا دومره قربانۍ به نه ورکول کېدې. دا ټول د خپلواکۍ لپاره الله موږ ته اسلام هم راکړ، الله موږ ته هېواد او خپلواکي هم راکړه، دا ستر انعامات راکړه. نو اوس ټول په شریکه باندې خپل ټولې هڅې، خپل ټوله قرباني او خپل ټول ستر په دې کارول پکار دي چې هېواد وژغورل شي، هېواد ته وده ورکړل شي، هېواد ته ابادي ورکړل شي، هېواد ته روشن ورکړل شي، هېواد کې خپلواکي قایمه شي، هېواد کې اسلامي قایمه شي، هېواد ته ورورولي راشي، هېواد ته خپلواکي راشي، هېواد ته زموږ د تېرو غمونو په ځای باندې همیشنۍ خوشحالي راشي. نو بنا نور هغه خلک چې اوس هم د خارجي استخباراتو په لمسون باندې بعضې مکروبونه اوس هم په ذهن کې ګرځي